ټاکل شوی سبا ته دلته په ختیځه سیمه کې د پولیو کمپاین پیل شي. له دغه کمپاین څخه یو ورځ وړاندې د تیر په څیر یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف د ختیځې سیمې د خبريالانو سره د عامه پوهاوي یو ورځنی ورکشاپ جوړ کړی و. دلته د یونیسف د پولیو د برخې مسؤلینو خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې په روان 2023 زیږدیز کال کې تر دې د یوازې په ننګرهار ولایت کې د پولیو 2 مثبت محیطي پیښې ثبت شوې دي. دوی همدار زیاته کړه چې تیر 2022 کال کې بیا د هیواد په کچه 2 مثبت انساني پیښې هم لرلې چې وای په پکتیا او بلې په کونړ ولایت کې ثبت شوی و. دوی وایي چې سبا ته په ختیځه سیمه کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شي چې لمخې به 1.2 میلیونه د 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. ترکیه او ځکه 1.2 میلیونه ماشومان د شعبې د کمپاین په ترڅ کې واکسین شي. په تیر کال کې 2 د پولیو مثبت پیښې موږ لرلې 2022 کال کې 2023 کال کې کومه مثبت پیښه نشته. مونږ محیطي پیښې په دې کال کې موږ 2 مثبت راغلي چې هغه په ننګرهار ولایت کې دي. یعنی په محیط کې پولیو وایرس شتون لري او موږ تمه لرو چې کوم کمپاینونه چې پلان شوي دي د کمپاینونو په مټ باندې به پر ټولو ماشومانو ځان ورسوو او دوی به واکسین. بلخوا د ختیځې سیمې خبريالانو چې په دغه ورکشاپ کې ګډون درلود د خبريالانو سره دغه ډول ورکشاپونه جوړول مهم وبلل او زیاته کړه چې خبريالان تر بل هر کشر د پولیو د واکسین د تطبیق او د پوهاوي په برخه کې مهمه ونډه لرلی شي. خبريالانو ته دغه ډول ورکشاپونه د پولیو د واکسین تطبیق برخه کې ډیره مرسته کولی شي. خبريالان د ټولنې له نبض نه خبر دي. دوی کولی شي په ښه ډول پیغام خلکو ته ورسوي او په دې برخه کې هغه نواقص چې موجود وي په اسانۍ سره راټولو چارواکو ته ورسوي. په دې کې د روغتیا د برخې اړوند کارکوونکي راځي نو دغه خنډونه چې د پولیو د واکسینو پر وړاندې شته دغه خبريالانو سره دغه شریکوي. هغې ته په کتو باندې خبريالان چې دی او د رسنۍ مسؤلین هغوی ته پروګرامونه برابر. د یونیسف مرستندوی ادارې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په ختیځه سیمه کې داسې کومه سیمه نشته چې روان کمپاین کې به ماشومان د پولیو د واکسین له تطبیق پاتې شي. دوی همدارس په میندو او پلرونو غږ وکړ چې خپل د 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي تر څو له دایمي فلج ناروغۍ وژغورل شي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.